کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو ته به وګورې چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړه غږ وایي چې پروردګاره موږ ایمان راوړ، زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. او هغوی وایي چې ښه نو موږ ولې په الله ایمان را نه وړو او کوم حق چې موږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو، په داسې حال کې چې موږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زموږ رب دې موږ په صالحانو کې حساب کړي. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زموږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل، نو هغوی د دوزخ وړ دي. ای مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله ستاسې لپاره حلال کړي دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکي د الله ډیر بدی سي. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسې ته درکړې ده هغه خورئ، څښئ او د هغه خدای له نافرمانۍ څخه په څنګ اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. تاسې چې کومې بابیزه او غیر ارادي لوړې کوئ یعنې قسمونه خورئ پر هغو مو الله نه نیسي. خو کومې لوړې یعنې قسمونه چې تاسې له پوهې او ادراک سره کوئ پر هغو به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې لسو مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسې خپلې کورنۍ ته ورکوئ، یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ. او څوک چې د دې وس نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي. دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسې ته څرګندوي. په کار ده چې تاسې شکر وباسئ. ای مؤمنانو، دا شراب، قمار، دا درشلې یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطاني کارونه دي. له هغو نه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. شیطان خو دا غواړي چې د شراب او قمار په وسیله ستاسې په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسې د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي. نو آیا تاسې له دې چارو څخه لاس اخلئ؟ د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول له نافرمانۍ څخه رامنه شئ. خو که تاسې حکم ته شا کړه وپوهیږئ چې زموږ پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت. څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به ونه نیول شي، په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي. بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني. بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي. الله نیک عمله خلق خوښوي. ای مؤمنانو، الله به تاسې د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسې د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي. د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسې نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي. نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. ای مؤمنانو، د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ او کله تاسې نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسې نه 2 تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کېږي. که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوئ یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي. مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي، خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي. الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وس لري. ستاسې لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول. هر چیرته چې تاسې تمیږئ یعنې اوسیږئ هملته هم خوراک درته روا دی او د کاروان یعنې مسافرانو لپاره د لارې توښه هم کولی شئ. البته د وچې ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسې حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسې د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسې راغونډ کړی شوي ورحاضرېږئ. الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې
او حرام میاشت د قرباني څاروي او د غاړې پټې هم چې تاسو دا قرباني پرې نه کوي تر څو چې تاسو ته څرګند شي چې الله د اسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی. خبردار اوسئ الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی. نور ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهېدونکی الله دی. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانته نه دي. که د ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي نو ای هوښیاران د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ. هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي. ای مؤمنان د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه وي. خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي. تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه در بخښلي دي. هغه بخښونکی او د زغم څښتن دی. له تاسې نه مخکې یوې ډلې همدا ډول پوښتنې کړې وي بیا د هغو په نه عملي کولو کافران شول. الله نه د بهیرې په نامه کوم حیوان ټاکلی نه د صاحبې نه د وسیلې او نه هم چې بوتانو ته مخصوص کړی شي. خو دا کافران پر الله باندې د دروغ او افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي نو هغوی په ځواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ ونه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدرې هم نه وي؟ ای مؤمنان د ځان فکر وکړئ. د بل چا بېلاریتوب تاسې ته څه زیان نشي رسولی که تاسې په خپله پر سمه لاره یاست. د الله لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته دروغ ښیي چې تاسې څه کول. ای مؤمنان کله چې له تاسې نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسې نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسې د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. خو که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی نو بیا د هغو په ځای دې دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي او هغوی د په خدای قسم وخوري ودې وایي چې زموږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او موږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاتی نه دی کړی. که موږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. په دې ترتیب زیاته هیله کېدی شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویرېږي چې د هغو قسمونو وروسته نه چېرته په دوهمو قسمونو تردید شي. له الله نه وویرېږي او د هغه حکم واورئ. الله نافرماني کوونکي له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي. په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران راټول کړي پوښتنه وکړي چې تاسې ته څه ځواب درکړل شو نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي. بل هغه وخت در په زړه کړه چې کله الله وفرمایي چې ای د مریم زویه عیسی زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی وو. ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه. تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او په آخه عمر ته په رسېدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه. تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکی کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده. تا مورزادي ړانده او پیس ناروغان زما په امر رغول. تا مړي زما په امر راویستل یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت ته راویستل. بیا چې کله ته بني اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې.
او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی وویل چې مونږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې مونږ مسلمانان د حواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله حواریانو وویل ای عیسی ابن مریم آیا ستا رب پر مونږ باندې له اسمانه د خوړو یو دسترخوان راکوزولی شي نو عیسی علیه السلام وویل له الله نه وویریږئ که مؤمنان یاست هغوی وویل مونږ صرف دومره غواړو چې له دې دسترخوان نه خواړه وخورو او زمونږ زړه ډاډه وي او مونږ ته څرګنده شي چې تا چې مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ ورباندې شاهدان اوسو له هغه وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه خدایه زمونږ ربه پر مونږ باندې له اسمانه یو دسترخوان راکوز کړه چې زمونږ لپاره زمونږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لورې یوه نښانه وي او مونږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې الله جواب ورکړ زه پر تاسې باندې د هغه راکوزونکی یم خو وروسته له هغه چې له تاسې نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیچ چاته نه وي ورکړي لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي وو چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله زما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و که ما داسې خبره کړې وي نو ته به ارومرو پرې عالم یې ته پوهېږې پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې دي ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالم یې ما له هغه څه نه پرته نور هیڅ شی نه دي ویلي چې تا راته امر کړی دا چې د الله بندګي وکړئ چې هم زما رب دی او هم ستاسې رب زه تر هغه وخته پورې د هغو څارونکی یم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې یم کله چې تا زه بیرته در وغوښتم نو ته پر هغو څارونکی وي او ته خو پر ټولو شیانو څارونکی اوس که ته هغو ته سزا ورکړې نو هغوی ستا بندګان دي او که بښنه ورته وکړې نو ته بر لاس او د حکمت خاوند هلته به الله وفرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې رښتینو ته د هغو رښتینولي ګټه رسوي د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي دلته به هغوی د تل لپاره اوسي الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول همدا ستر بریالیتوب دی د ځمکې اسمانونو او ټولو موجوداتو پادشاهي یوازې د الله ده او هغه پر هر څه قادر دی